بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پبلیشر پروګرام درس ته رابشم. له دې څخه به یوه ریزیومي انتخاب کړم. زه دا ریزیومي انتخابوم. هر کومه چې تاسو انتخابوئ دا به انتخاب کړم. تاسو نورې برخې لوستې وې، نن به راشو ویو ته. په ویو کې نارمل ویو ده، همدغه صفحې ته نارمل ویو وایي. ماسټر پیج ده، تاسو په هیډر او فوټر کې لوستې وه. دا تاسو دلته مثلا تاریخ ورکوئ، دا کلوز کوئ. تاسو وینئ دلته تاریخ اضافه شو. راشئ بیا ویو ته. سنګل پیج تاسو یوه صفحه وینئ، او که غواړئ 2 پیج فعاله کړئ تاسو باید 3 صفحې ولرئ. راشئ دلته، راشئ انزرټ ته، دلته راشئ همدغه صفحه ډاپلیکیټ کړئ. تاسو 3 صفحې دي. اوس تاسو غواړئ چې دا 2 صفحې په یو ځای کې ووینئ. بیا راشئ دلته 2 پیج سپریډ فعاله کړئ. تاسو وینئ چې 2 صفحې په یو ځای کې تاسو ته ښکاري. که دا غیر فعاله کړئ دا صفحې به بېرته جلا شي. بونډریز دي. بونډري تاسو وینئ چې د ټکسټ باکسو تر څنګ یو بونډري پیدا کېږي. که غواړئ چې هغه وي بیا دا فعاله کوي. ګایډز دي، دا عمومي خطي ته ګایډ ویل کېږي. زه به یو نوې صفحه واخلم، تاسو به هلته ګایډ ښه واضح ووینئ. دا خطه ته ګایډ وایي. ویو ته راشئ، غواړئ چې ګایډ وي که نه وي. تاسو دا ګایډ دي، دا د الاینمنټ لپاره ترتیب کولو په خاطر استفاده کېږي. بل فیلډز دي، فیلډز وي که نه وي. فیلډز موږ پرون په میلنګ کې لوستي وو. تاسو دلته به فیلډز واخیستو، بیا به هغه فیلډ هم انزرټ کولو. که غواړئ چې هماغه سلیکټ کړئ بیا دا انتخاب کړئ. رولرز دي، دا خطکشونه دي. زه به بېرته راشم بل دلته دا رولرز دي. تاسو په دې واسطه باندې خط ترتیب کوئ. صحیح ده، دا دواړه مخکې بوځي، خط به مخکې ځي. که ټول پاراګراف انتخاب کړئ ټول پاراګراف به مخکې او د مخکې خط یې ځي او بېرته شاته کولی هم شي. بل پیج نیویګیشن دی، دا نیویګیشن مربوط کېږي. صحیح ده، راشئ پیج نیویګیشن بند کړئ. سکرچ ایریا، دغه ساحې ته سکرچ ایریا وایي. که کوم شی دلته موجود وي دا د سکرچ ایریا مربوط کېږي. زه به راشم دلته یو پکچر به راواخلم، دلته به راشم هماغه یو پکچر به فقط انزرټ کوم. تاسو وینئ چې دا عکس مکمل په سکرچ ایریا کې ده. لږ به سکرچ ایریا کې کوم، لږ به په عادي حالت کې کوم. تاسو راشئ سکرچ ایریا غیر فعاله کړئ. تاسو وینئ فقط دومره ځای ایستم ده او دغه ځای په سکرچ ایریا کې ده. که غواړئ چې دا هم وي دا فعاله کړئ. بل ګرافیک منیجر دی، یو عکس په باره کې معلومات تاسو ته درکوي. ټول عکسونه غواړئ که بعضې عکسونه غواړئ، نوم یې غواړئ، ایکسټنشن یې وګورئ. ایکسټنشن یې هماغه مثال د جی پی جي لیبل فارمټي ده. زه ایکسټنشن یې ګورم، دا جی پی جي ده. فایل سایز غواړئ، سایز دا څه وایي. هر څه معلومات چې غواړئ هماغه پیدا کړئ. پیج نمبر یې غواړئ، سټارټ یې غواړئ. شو ټامنیل د یو شکل باندې تاسو ته یې ښکاروي. بل بیسلاین دی. بیسلاین د دې په خاطر استعمالېږي چې تاسو لکه کتابچې کې څه خط لیکئ د هماغسې خط شي تاسو ته کوي. تاسو راشئ وروسته له دې چې خط لیکئ تاسو خط به منظم وي نسبت به له سپینې صفحې څخه. بل 60% ده، د صفحې اندازه 100% کېږي. هول پیج د 45% کېږي. کله چې دا کلیک کړئ تاسو کله 48 نورې هم کمولی او زیاتولی شي. پیج ویډ داسې صفحې بر اضافه کېږي. سلیکټ آبجیکټ داسې که عکس له کوم بل آبجیکټ وي هماغه فعالوي. تاسو ته راشي سلیکټ آبجیکټ څه وهئ هماغه عکس یې راته انتخاب کړو. ارینج آل ده، که 2 صفحې دواړه تاسو ته ارینج کوي. دا صفحه هم ده، دا هم د پبلیشر دواړه یو ځای راته خلاص کړي. کاسکیټ ده، د ابشار په شکل څومره صفحې چې وي خلاصوي درته. سویچ وینډو، تاسو بل وینډو ته ځئ، له دې ځای څخه تللی شئ. دا وه د پبلیشر اخرنی درس. زه به سبا لپاره آپشن تاسو ته تشریح کوم او بیا به هم وګورم که کوم برخه پاتې وه هغه به هم تاسو ته سبا تشریح کوم او د آپشن برخه هم ورسره. دا و د نن درس. له توجه نه مو مننه.